السلام علیکم، ستړي مسئ، جوړ په خیر. نن شنبه د 1403 هجري شمسي کال د جدي 29 نیټه چې د 2025 کال د جنوري له 13 نیټې سره سمون خوري. د سکون رادیو ویبپاڼې او خپل رسنیو څخه مو د نورو زلندو مهمو مسایلو ته زه حافظ احمد نصرت هرکلی کوم. خوست کې د یو لوی بند د جوړېدو چارې پیلېږي. د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر عبداللطیف منصور د خوست ولایت له سیمه ییزو مسؤلینو سره په کتنه کې د اوبو او برېښنا د پروژو د پلي کولو په اړه خبرې کړې دي. د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د خوست ځایي مسؤلینو د دې لیدنې پر مهال په دې ولایت کې د لا زیاتو پروژو د پلي کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر په دې کتنه کې ویلي دي چې نږدې راتلونکي به په دې ولایت کې د یو لوی بند جوړولو چارې پیل شي. د افغانستان بانک سبا 13 میلیونه ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک اعلان کړی سبا د یکشنبه په ورځ 13 میلیونه امریکایي ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک نن د یو ټویټ په خبرولو سره سوداګریزو بانکونو، صرافانو او د پولي خدماتو له شرکتونو چې پر شرایطو برابر وي غوښتي چې څو په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. یاد بانک زیاته کړې ده چې د لیلام ګټونکي باید خپل حسابونه د لیلام ورځې تر پایه تصفیه کړي. سالنګ لویه لاره د کوچنیو موټرو پر مخ پرانیستل شول. د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف اکشناس رسنیو ته ویلي چې سالنګ لویه لاره د کوچنیو موټرو پر مخ پرانیستل شوې ده. دغه په خبره واوره اوس هم وریږي او شاید د تیزو بادونو د راتلو له امله دغه لویه لاره بیرته وتړل شي. کراچۍ کې 90 افغان کډوال آزاد شوي دي. کراچۍ کې د اسلامي امارت کنسولګري په یو خبرپاڼه کې وایي چې 90 افغان کډوالې د پاکستان پولیسو له لوري نیول شوي او آزاد شوي دي. د خبرپاڼې له مخې دغه کسان 13 ورځ جمعه کراچۍ ښار ته د ننوتلو په حال کې نیول شوي دي. خبرپاڼه کې راغلي دي که څه هم دغو کسانو د کډوالۍ کارتونه لرل خو زندان ته تر لېږد د وړاندې د پولیسو له حوزې خوشي شوي دي. افغانستان کې د سولې پر ټینګښت د پزشکیان او پوتین ټینګار. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې افغانستان کې د سولې پر ټینګښت ټینګار کړی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې پزشکیان زیاته کړې ده چې دغه کتنه کې د منځني ختیځ پر مسایلو او افغانستان کې د سولې او ثبات پر ساتنې ټینګار شوی دی. دا د نورزیلند مهم او وروستي خبرونه. تر بیا د الله په امان.